السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم ستاسو ورور ولی الله بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو په نیډیو کې تاسو ته راغلی چې څنګه کولای شئ تاسو چې د 14 اگست لپاره خپل تصویرانو خپل نوم خسته ډي پی چې دي هغه جوړ کړئ ټیک ده 14 اگست چونکې زموږ د ازادۍ ورځ منځله کېږي نو د هغې لپاره تاسو ډېر ښایسته ډي پي چې دي هغه په یو کلیک سره جوړولی شئ مطلب تاسو ته پکې تیار فریمز چې دي هغه میلاویږي تاسو به پکې سمپل خپل تصویران چې دي هغه خپل عکسونه ولګوئ خپل نامه به پرې ولیکئ نو تاسو ته به تیاره ډي پي چې ده هغه میلاوه شي نو قدرمنو ویډیو راسره تر اخره وګورئ ویډیو سکپ کوئ مو خو دې نه وړاندې تاسو ته وړاندیز عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در راځي نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی تاسو به سمبل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ دلته به تاسو یو آپشن راځي کریټ ډي پي ټیک ده نو تاسو خپل نوم ډي پي څنګه جوړولی شئ دا به چې کله کلیک وکړئ تاسو نه به یو پرمیشن وغواړي ټیک ده نو دلته کې تاسو وګورئ شاته بیک کې تصویر دا وګورئ د تصویر ځای دی صحیح ده تاسو به سمپل ګیلري کلیک وکړئ صحیح ده نو ستاسو ته موبایل کومه ګیلري چې ده هغه به تاسو سره کولاوه شي اوس پر دې نه تاسو خپل عکس راواخلئ کوم عکس چې تاسو لګول غواړئ مطلب دغه ځای کې شاته صحیح ده بیک کې چې کوم تاسو لګول غواړئ خپل تصویر هم هغه تصویر به سمپل تاسو ولګوئ دا وګورئ ټیک ده انکیس دا زما تصویر ولګولو ښکلی به ریسایز کوي دا به دلته کې تاسو فټ کړئ اوس د دې نه علاوه دلته کې که تاسو وګورئ د نامه خپله لیکل غواړئ نو دلته تاسو له راکړی دی انټر یور نیم مثال په طور ما خپل نوم ولیکو صحیح ده په انګلیش کې لیکل غواړئ یا پښتو کې لیکل اردو کې لیکل غواړئ پښتو کې نو هغه تاسو لیکلی شئ ټیک ته دا وګورئ اوس دلته کې تاسو که راشئ فونټ سټایل دی مطلب د لیکنو کوم انداز چې دی هغه به تاسو څنګه چینج کړئ هغه تاسو وګورئ مختلف تاسو له راکړي دي تاسو داسې لیکلی شئ دا وګورئ تاسو صحیح ده کلر دی نو کلر یې هم تاسو چینج کولی شئ خپلې د خوښې کلر یې تاسو لګولی شئ اوس د دې نه علاوه نور که تاسو کوم فریمز وګورئ نو نور پکې هم تاسو ته د دنیا شی کوم فریمونه چې دي هغه میلاویږي دا وګورئ تاسو ته به ښکاري ډېر ښایسته فریم دي پکې صحیح ده چې کم فریم هم خوښ وي نو سمپل هغه فریم چې دی هغه راواخلئ بیا ورپسې راشئ دلته کې ګیلري نه خپل تصویر راواخلئ صحیح ده خپل هغه تصویر راواخلئ هغه ښکلی ریسایز کړئ او په دغه ځای کې تاسو څه کوئ خپل تصویر ولګوئ مثال په طور د تصویر راغلو ټیک ده دغه شانتې تاسو کولی شئ دلته کې تصویر ولګېدو اوس تاسو راشئ خپله نامه دلته ولیکئ ټیک ده سبمیټ نیم کوئ چې کوم څه نوم وي ستاسو نو خپل د نوم یا د ملګري د نوم جوړول غواړئ صحیح ده که د لیکنو انداز نه وي خوښ هغه چینج کړئ ورسره که تاسو غواړئ چې نور کلر وغیره چینج کول غواړئ نو کلر یې هم دلته کې چینج کېږي د نه بعد سیو آپشن یې تاسو له راکړی دی او د شیر آپشن یې هم راکړی دی سمپل په سیو باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به موبایل ته سیو شي او که چا سره یې شیر کول غواړئ نو په شیر آپشن باندې کلیک وکړئ نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه شانتې ډي پیز جوړ کړئ د اختر مطلب د 14 اګست دپاره قدرمنو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي وي که خوښه شوي وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای